څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې په زناورو باندې یو قسم له وبا راغلی وبا مطلب یو قسم بیماری پې راغلی ده څوک وایي دا د زناورو کرونا ده څوک څه وایي څوک څه قسم نومونه اخلي که خیال کې هم راځي پر زناورو باندې په غواګانو میخو باندې دا دانې غوندې راوخیږي او د دې نه بیا دا مړي شي نو ډېر کسان دا ټینشن کې دي چې د دې به څه علاج وي څه علاج به نه وي څنګه قسم علاج به ورکړو چېرته ډاکټر له به بوځو هسپتال ته به بوځو نو تاسو ته چې څنګه په دې سایډ کې دا ویډیو ښکاري دا یو درې قسمه دوه قسمه ګولۍ دي یعنی ټیبلیټ دي او یو قسم انجکشن دي چې په عام میډیکل سټور کې ملاویږي یو عام پیناډول ګولۍ دي او یو اټاریکس دي چې انټي الرجیک دي الرجی په ځای باندې استعمالي کېږي دا یو قسم انجکشن چې دی د لینکومایسین انجکشن دي په زخم کې استعماليږي د دانو مانو د لپاره استعماليږي نو دا په کومه طریقه استعمالوي او څنګه به استعمالوي نو تاسو دا ویډیو ګورئ د ډاکټر صاحب د دې صحیح وضاحت کړی دی چې په کومه طریقه باندې به دا استعمالوي نو دا قرنګ دا راوړی چې د چا په زناورو باندې دا اوبه راغلي نو ان شاء الله خدای پاک به دا کور کی او ویډیو خپل مو ګورئ مخکې ملګرو سره شریک کړئ چاته د زناورو دا مسئله دا پرابلم ورته نو چې الله پاک حل کی ویډیو خوښ شو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ السلام علیکم ملګرو څنګه یې ښه یې جوړ یې ټیک ټاک یې الله پاک هم خوشحاله او باد ساته دا ویډیو سره شیر کوم په دې وجه چې په دې څاروو کومه بیماري راغلې ده د هغې دپاره دا علاج دی انشاءالله دې سره کنټرول کېږي او ختمېږي طریقه کار یې دا دی د خیره څه چې دا پیناډال ګولۍ د هر ځای میلاوي 3 سهار 3 ماښام روټۍ کې به بندوئ ټیک شوله دا ټارکس ګولۍ د الرجي هر ځای کې میلاویږي 3 سهار 3 ماښام په روټۍ کې دام ټیک شوله دا چې کوم دی د دانو دپاره ستن دي لینکومایسینو 2 سهار 2 ماښام دا ورته په سټ کې واخئ صحیح ده بس الله پاک هم خوشحاله او باد ساته او الله پاک دا بیماري ختمه